د الله په توفیق سره د سورة البقره 1 نمبر آیت پورې خبره شوې وه او په دې اخرني آیتونو کې د بني اسرائیلو د یهودو د مشرانو هیلې ذکر کېدې چې هغوی به د الله په احکاماتو کې هیلې جوړولې او دغه شان د الله حکم ته به یې غاړه نه ایښوده تر څو چې به انبیا تنګ کړي نه وو تر څو چې به یې چو چرا نه و کړي نو بیا قصه د غوا پکې بیان شوه چې الله دوی ته ویلي و غوا حلاله کوي او دوی تپوسونه کول رنګ یې څنګه دی عمر یې څنګه دی او عمل یې څنګه دی په منځ کې یو بله واقعه هم راله هغه دا چې یو کس راولګېدو خپل تری مړ کړو بیا دعوه په بل چا باندې وکړه نو په منځ کې اوس هغه قصه پکې هم الله ذکر کوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا أو کله چې تاسو مړ کړو یو نفس او کله چې تاسو مړ کړو یو نفس مړ کړی خو یو کس مړ کړی خو ګوره د مجرم سره چې په جرم کې څوک هم شریک شي نو دې داسې لکه ته چې په خپله دا کار کړی نو ځکه ورته الله وایي کله چې تاسو مړ کړو یو نفس فادارأتم فیها نو مختلف شوي تاسو د هغه په باره کې یا نو اختلاف وکړو تاسو د هغه په باره کې والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله راویستونکی دی د هغه څه چې تاسو یې پټوئ دوی اختلاف وکړو فادارأتم فیها ادارأتم معنی ده چې تاسو اختلاف وکړو په جنګ کې شوئ هر یو وی چې ما نه دی او ما نه دی اصل قاتل وی ما نه دی وجلی بل وی ما نه دی وجلی رب العالمین وی والله مخرج ما کنتم تکتمون والله راویستونکی د هغه پټو خبرو دی چې تاسو پټولې پټې خبرې دا وي که چې قاتل انکار کوي یا چاته چې پته ده چې او دې سړي وجلی دی خو هغه بیا هم غلی دی الله وی زه خو به دا ټولې خبرې راوباسم او الله د دې راویستونکی و دې کې زموږ دپاره یو لوی عبرت او درس دا آیت دا ټوټه هر وخت یاده ساته والله مخرج ما کنتم تکتمون تاسو چې څه پټوئ الله یې راښکاره کوونکی دی اوس ستا مرضي ده چې ته په سینه کې دې څه پټ کړي دي په زړه کې دې څه دي د شپې په توره تیاره کې ته څه کې کله چې د خلکو نه پناه شي ته څه کې د هر څه ګورې الله به یو ورځ راښکاره کوي نو ته په دې سوچ کوم پرېږدې چې یاره بس په زړه کې دې څوک ته نه دی خبر په سینه کې دې څوک ته نه دی خبر پټ یې زه کوم د خلکو نه پناه څوک ته نه دی خبر والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله راویستونکی دی هغه څه لره چې تاسو یې پټوئ فقلنا اضربوه ببعضها بس موږ ووایي چې تاسو ووهئ دا مړی په بعض حصه د دغې غوا كذلك يحيي الله الموتى دغه شان را ژوندي کوي الله مړو لره ویریکم آیاته او ښیي تاسو ته نښې د خپل قدرت لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د سوچ نه کار واخلئ الله رب العزت ورته وي هسې م غوا خو دوی حلاله کړه د غوا کیسه پرون تېره شوې وه چې څنګه حلاله کړه رب العالمین ورته وي چې اوس داسې کار وکوئ چې دا مړې د غوا په یو حصه باندې ووهئ د غوا یو حصه راوالې په دې مړي راکاږي نو داسې ویلی کېږي چې د غوا پتونې راواغستو په دې مړي راښکو د بس هغه پاسېدو خبرې شروع کړي د هغې نه بعد بیا مړ شو او عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی دوی په دې غوا پسې 40 کاله ګرځېدلي وو دا غوا چې کله حلاروله نو بیا دا ورته میلاو شو د یو هلک سره هغه په ډېره ګرانه خرڅه کړه پرون موږ هغه تفصیل ذکر کړه نو دوی غوا حلاله کړه چې حلاله کړه دغه واقعه پکې راله فضربوه ببعض منها
د غوا یو برخه دوی راواغسته او په دې مړي راښکوده فقام تشحب اوداجه دما هغه راپاڅېد او وینې ته بهیدې دغه شان کېناستو خلکو ته من قتلک ته چا وجلی وی قتلني فلان پلاني وجلی او دغه شان نوم یې واغستو وی زه پلاني وجلی دا هغه دلیل دی ما تاسو ته خبره ذکر کړې وه چې سوره بقره کې الله حسي دلایل ذکر کړي دي په دې خبره چې الله به مړي راپاسوي یو پکې دا دی نو ځکه ووي کذلک یحیي الله الموتى دقه شان به الله مړي راژوندي کوي دا پکې بله فایده راووته که څوک تپوس کوي چې مړي به څنګه راژوندي کېږي الله وایي دغه شان راژوندي کېږي لکه دا مړی چې راپاسي ویریکم آیاته الله د قدرت دا نښې موږ ته ولې ښیي وی لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل استعمال کوئ سوچ او فکر وکئ د رب العالمین د عقل دا خاوندان ډېر خوښي هوښیار خلک د الله ډېر خوښي او بیا دا خبره ورسره یاده ساتئ د مخلوق هم هوښیار سړی خوښي نو عقل استعمالوئ سوچ کوئ فکر کوئ په دین کې هم په دنیا کې هم کم عقل سړی په دین کې هم تاواني دی او په دنیا کې هم تاواني دی اوس دا قصه موږ ته ذکر شوه خو که ته دې کې سوچ او فکر ونه کړې نو تا ته څه فایده واغسته خو بس یو ته به بیان هم کړي چاته چې یاره داسې یو کس مړو او بیا یې په غوا راښکوده او هغه راژوندی شو خبره ختمه شو خو که سوچ او فکر پرې وکړي ته به یو نتیجې ته ورسي چې او دې کې ګوره د الله قدرت راښکاره شو دې کې وګوره په دې خبره دلیل راښکاره شو چې الله به مړي راپاسوي په دې کې دا دي دې کې دا دي دې کې دا دي الله وایي لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ نو د عقل استعمالوئ په دین کې هم استعمالوئ په دین کې داسې استعمالوئ د دین په مقابله کې نه په دین باندې د پوهېدو دپاره عقل په دوو طریقو سره استعمالیږي لکه اوس یو سړی دا وایي چې یاره زما عقل دا وایي چې دا خبره به داسې نه وي د دین یو خبره پرې رد کوي موږ دا عقل استعمالول نه وایو دا خو ستا د عقل فاسد دی خراب دی ګډوډ دی چې د الله او د الله د رسول نه مخکې کېږي عقل استعمالول مطلب دا دی چې ته په دې عقل سره د الله او د الله د رسول په خبرو کې سوچ وکړه په هغې کې فکر وکړه مطلب دا دی د عقل د استعمالول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخت شو زړونه ستاسو وروستو د دې نه وروستو د دې نه وروستو د دې نښې نه مړی الله را ژوندی کو او ښه صفه ووایي چې زه پلاني وجلی یم بیا هم هغوی انکار وکړو یعنې اوس دې ته سوچ کوه نو چې مړی راپاسي او په سړي ګوته کېږدي چې ده وجلی یم هغه بیا مو ایمان دی وجلی او کوم چې د هغه ملګري وو د هغه ټولګی و هغه یو دی نه دی وجلی یو خو دا مطلب شو زړونه سختېده یو دا چې الله د دغه یهودو ته خبره کوي کوم چې د رسول وسلم په زمانه کې دي چې ګوره دا قسمه نښې الله راښکاره کړي دي ستاسو مشرانو کې داسې واقعات راغلي دي بیا هم ستاسو زړونه سخت دي د زړونو سختوالی څه ته وایي چې په سړي باندې د الله او د الله د رسول خبره اثر نه کوي دا بعض خلک وایي پلانې عالم او پلانې شخص ډېر اوږد تفسیر کوي تفسیر اوږدېږي په دې چې اوس موږ دلته شروع وکړو چې د زړه سختوالی څه ته وایي د زړه د سختېدو اسباب د زړه د نرمېدو اسباب نو دا ځان له موضوع ده بیا دا خو که پکې درې څلور بیانونه سړی وکړي هم نه ختمېږي هر ځای کې داسې تفصیل کېدی شي لکه اوس د عقل خبره راغلې وه عقل څه ته وایي د عقل اقسام عقل ته نقصان څه رسوي عقل ته فایده څه ورکوي دا بیا بله موضوع شو نو که موږ داسې هر ټکي سره ودرېږو د هرې خبرې پوره تفصیل کوو نو دا تفسیر بیا په کلونو کې هم نه ختمېږي الله وایي زړونه بیا ستاسو د دې واقعي نه بعد څه شو سخت شو فهي كالحجارة أو أشد قسوة بس دا زړونه په شان د کاڼو شو یا زیات دي په سخوالي کې وإن من الحجارة او یقینا بعض د کاڼو نه دي لما يتفجر منه الأنهار خامخا هغه دي چې بهیږي د هغې نه ولې وإن منها لما يشقق
او یقینا باز د کانو نه خامخا غدي چې وچوي فيخرج منه الماء نروزي داغي نوبا وإن منها او یقینا باز د دې کانو نه لما يهبط من خشية الله خامخا غدي چې رارغړي د وجې د یری د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله بې خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. عنوان که موږ دې آیت له ورکو نو هغه دا دی چې الحجارة الصماء الید من قلوب اليهود دا سخت کاڼي د یهودو د زړونو نه نرم دي. الله وی ثم قست قلوبکم بیا ستاسو زړونه سخت شو فهي کالحجاره نو هغه په شان د کاڼي شو او اشد قسوه. الله وی نه بلکې د کاڼي نه هم زیات سخت شو. ولې ځکه چې کاڼو کې درې خبرې دي. بعض هغه دي چې الله وی لما يتفجر منه الانهار د هغې نه ولې روزي اوبه ترې بهیږي نهرونه ترې روزي اوبه ترې سمې تیز را رواني. وإن منها لما يشقق بعض هغه دي چې هغې کې چون راشي وچ وي نو د هغې نه اوبه را رواني چې هغې نه چینې جوړې شي او ګودرې ترې جوړې شي. وإن منها لما يهبط من خشية الله او بعض کاڼي هغه دي چې د الله د یرې نه رارغړي نو دا کاڼي غوره شو د دغه زړونو نه. کله چې زړه سخت شي که نه او د الله دین پې اثر نه کوي او دینداري ترې وځي نو د ده نه کاڼی بیا غوره ده. موږ داسې نه شو ویلی چې د زړه داسې سخت دی لکه کاڼی نه کاڼی هم د الله نه یېرېږي. کاڼي کې هم چون راځي د کاڼي نه هم اوبه را روانېږي. او ګورې دا د سوچ خبره ده د الله قدرت دی چې د کاڼو نه اوبه راوباسي. تاسو ویلي دي زموږ طرفونو ته خو داسې مناظر ډېر مخې ته راځي سخت غر به وي کاڼی به وي هغې نه به اوبه راوځي. د الله قدرت دی. نو دغه سخت کاڼي نه اوبه راوځي دغه سخت کاڼي نه چینه راوځي دا سخت کاڼي راورغړي د الله د یرې نه. خو د دغه سخت زړه انسان د سترګې نه چې ته اوښکه روانه نه شوه چېرته الله ته په سجده باندې را پرېنوتو چېرته الله د یرې نه په ژړا نه شو چېرته زړه یې نرم نه شو الله ته نو د ده نه دا کاڼی ښه شو که نه. دا مطلب دی چې الله وی او اشد قسوه بلکې د زړه ستاسو د دوی دا زړونه الله وی دا بیا د دې کاڼي نه هم زیات سخت شوي دي. الله قرآن کوي سورة الحشر کې لو انزلنا هذا القرآن على جبل که موږ چېرته دا قرآن را لېږلی وی په یو غر باندې لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله نو دا غر به یریدونکی وی ریزه ریزه شوی به د الله د یرې نه. حالانکې غر څومره اوچت مخلوق دی څومره زورور مخلوق دی. قرآن که چېرته په دې غر را لېږلی شوی وی دی به داسې شوی په ما ته یې څه اثر وکړو. څنګه یې ته د قرآن سره ستا حالات ستا کیفیت ستا ایمان په دې جواب ته ورکولی شي. الله خبره د بني اسرائیلو کوي خو بار بار دې خبرې تکرار ته ضرورت نشتی چې د هر څه الله زموږ دپاره بیانوي. کله د مشرکانو باس رواني که نه مکې مشرکانو به داسې د بوتانو بندګي کوله غیر الله ته به یې چغې ول. دا مطلب نه دی چې صرف دغه خلکو خبره ختمه شو قرآن د هغوی دپاره. مطلب دا دی چې څوک هم دغه کار کوي که په هره زمانه کې انجام به یې داسې لکه څنګه چې د هغوی د یهودو زړونه سخت شوي وو د کاڼي نه زیات سخت وو. دا په دې امت کې هم خلک شته چې د هغوی زړونه سخت شوي دي او د هله سختېږي. لویه وجه ما تاسو ته ووایي که نه که په دې کې موږ لاړو د ځان له یو موضوع ده. یو لویه وجه د زړونو د سختېدو دا ده چې انسان د وحي نه لرې پاتې شي. هغه وحي چې هغې ته قرآن او حدیث ویلی کېږي چې څومره تر دې نه لرې وي زړه به دې سخت وي. او دا خو واضحه خبره ده. موږ چې کله د دې درسونو نه او دیني ماحول نه لږ لرې شو په زړه کې فرق راشي. کېدای شي ستاسو فرق نه راځي تاسو به اوچتو مرتبو ووایئ خو زه خپله خبره کوم په زړه کې لازم فرق راشي چې څومره د دین سره ته تړلی شوی زړه به دې نرم وي یریږي به د الله نه او چې څومره د دین نه لرې کېږي دومره به دې زړه سختېږي. ښه نو دا خبره یاده کوي یو سړی و چې کاڼی څنګه د الله نه یریږي. هر مخلوق د الله نه یریږي
هر مخلوق د الله پاکی بیانوي، الله ته سجده لګوي. دا غرونه د الله پاکی بیانوي، دا کاڼي، دا ونې. الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هر شی د الله پاکی بیانوي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله تاسو نه پوهیږئ پاکي. د هر مخلوق د عبادت خپله طریقه ده چې په هغې موږ نه پوهیږو، لازم نه چې موږ ته وپته او د کجوري هغه تنه چې د رسول وسلم په جومات کې پرته وه او بیا منبر جوړ شو او رسول وسلم منبر ته وختو نو هغه جړلي نو دقه شان هر مخلوق چې دی هغه د الله پاکي بیانوي، هغه د الله رب العزت نه یریږي. خو دغه انسان دی چې د غوښې زړی دی، کله دا دومره سخت شي چې د دې غرونو نه د دې کاڼو نه هم سخت شي. وما الله بغافل عما تعملون، یره ورکوي الله ورته چې ګوره زه غافله نه یم د هغه څه نه څه چې تاسو کوئ. دې کې یره هم ده، دې کې امید هم دی. یره د بېدینو دپاره، امید د دیندارو دپاره چې دا زه چې کومه دینداري کوم او کوم عبادت کوم الله ماییني.